السلام علیکم. زه یم امجد خان. دې وخت کې تاسو سره د مردان ټي وي په شیشه باندې د تایلنډ نه زه یو خبره تاسو سره شیر کول غواړم. نن څویمه ورځ وه، د دې 4 ورځې وشوې. خلک وایي مسافري چې کومه دا سخت کار دی، د اوسپنې نینې چیچل دي. یو کیس داسې راغی، یو غریب و د پاکستان نه را روان شو او ملیشیا ته مزدورۍ له راته، او چې د تایلنډ ایرپورټ ته راورسېده نو هغه په هغه ځای باندې په هغه هارټ اټیک راغی او هغه وفات شو. زه د دې کیسې نه خبر شوم، نو زه د دې خپل بهي د دې ورور دوست محمد خان ډیرې ته رالم چې د ده نه د هغې باره کې معلومات وکړم چې دا هارټ اټیک څنګه راغی او دا څوک و او د کوم ځای و او دې سړي ټوله منډه تړله والې ده. نو زه د ده نه معلومات کوم چې دا سړی څوک و او دا د باندې هارټ اټیک راغی، آیا د ده څوک و او که نو. نو زه تاسو سره د دې خپل بهي تعارف هم کول غواړم. د ده نوم دی دوست محمد خان دی، په تایلنډ کې اوسي او دی د بونیر. نو زه د ده نه لږ معلومات کوم. السلام علیکم ورور. تاسو څنګه خیر دي جي؟ دوست محمد خان خبر شوم چې دغه شان یو ډېر لوی تکلیف راغلی، په تکلیف کې تا ترې 4-5 ورځې ډېرې زیاتې منډې تړلې والې. نو د دې نه زموږ دا مینوال او دا خلک خبر کا چې دا څه چلو، دا څه کیسه وه چې دا بهي راغی او دلته چې څنګه رپورټ تر اوسه په هغه هارټ اټیک راغی. د ټولو لمبې خو موږ ستاسو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو دلته کې راغلی او د سپیشل د مردان ټي وي سپیشل ستاسو امجد خانه چې تاسو دلته کې راغلی زموږ نه د دې په باره کې معلومات حاصل کړئ چې مخکې د دا موږ ټولو نورو مینوالو ته ورسوو چې څه چل شوي او دا څنګه کیس و. نو دا داسې چل و چې زه په ملیشیا کې یو ملګری دی، ما ته هغه ټلیفون وکړو چې زموږ یو کس دی د بونیر دی او د پاکستان نه راغی تایلنډ ته، د تایلنډ نه به ځي ملیشیا ته. خو هغه ته د تایلنډ په ایرپورټ کې هارټ اټیک وشو. نو تاسو لاړ شئ او د هغه معلومات وکړئ چې لکه هسپتال کې دی چې د هغه څه پوزیشن دی، چې څه حالاتو کې دی. نو موږ چې کله هغه دغه شو له دې ځایه بیا موږ روان وو هسپتال ته لاړ شو. نو موږ ته په لاره اطلاع میلاو شو چې دا 3 ملګري دي، 2 سره نور دی، یو دی پخپله دی. نو موږ وایو زه شکر دی 2 کسانو سره شته. نو موږ چې سوره رسو نو ټایم په هیله کې ولې موږ 300 کیلومتره د بینکاک نه بار وو زموږ چې کوم ځای دی که نه چې دا هغې ځای نه چې موږ هلته کې لاړو نو هغه باچا چې کوم و هغه یوازې و او بله خبر داره چې زم د تور ورسک بونیر یم او بیا ماته وروسته اطلاع میلاو شو چې د ده نه بغزمین شاه نوم دی د تور ورسک دی او شاید چې ما پېژنده خو ما لکه داسې دوا سلام نه وکړو لیدلی نه و چې دا زموږ د کلي دی او د نور 2 بهیګان چې دا هم زموږ د کلي نو چې موږ لاړو نو په هسپتال کې صرف دا باچا په وینټیلیټر باندې پروت و او څوک هم د ده سره نو ما د هغې نرسانو نه تپوس وکړو چې دا باچا چې دی د دغه ملګري څه شو. بیا خو په امبولانس کې د دوی سره دلته کې راغلو او هغې وایي چې موږ پتایا ته ځو، زموږ ډېر ضروري کار دی په پتایا کې او موږ سره ټایم نشته. نو باچا یې دغه شانتې خپل دوست یار د کلیوال په وینټیلیټر باندې پرېښود او هغه لاړو. یاره جي ملګري دوی د پاکستان یو ځای راغلي، هغه 2 ملګري هم زموږ د ده کلیوال و، د تور ورسک هغه هم و، حالانکې چې ما دوره اورېدلي چې د ده د سکول ملګری و. او دې 3 واړه دې پلانینګ جوړ کړی چې تایلنډ ته به ځو، بیا به ځو ملیشیا ته مزدورۍ په تکا دې چې تایلنډ ته راورسېدل نو ده ته جي د بازمین شاه صاحب ته هارټ اټیک شوی مرحوم ته. نو دې دوره کړي چې هسپتال ته راغلي، دی په هسپتال کې پرېښې. نرسانو ته یې ویلي چې زموږ په پتایا کې کار دی چې ځي پتایا ته. په پتایا کې هم کار دی؟ په پتایا کې په تایلنډ کې د ټولو نه بهترین ځای چې دی پتایا تاسو بیا به زه د مینوالو ته ووایم چې پتایا څه دی او څه حالات دی. دي ورته پته یې ښه وایه او چې هغه په وینټیلیټر دې ته پروت و چې ده ته کارډیو ارست شوی دی، د ده په زړه کې چې کوم وینه ده جام ده، د ده پیپري چې کوم دی هغه خرابي شوي، د ده ګردې فیل دي، دماغ چې کوم دی دی ډیډ دي. ده د صرف په وینټیلیټر باندې چې کوم لګېدلی و دی صرف د وینټیلیټر په زور ساه دي. د هغې په دومره خطرناک حالاتو کې هغه پرېښود. داسې هم نه کول چې کم سے کم زموږ ورې ایسار شوی وي، زموږ ورې هم نه دي ایسار شوي. او نو موږ صرف په دې وجه باندې لاړو چې زموږ یو پښتون پروت دی، حالانکې خو دې پښتون هم نه وی، زموږ کلیوال هم نه وی، دې مسلمان وی نوم به زه کړمه. حالانکې دا د کافرو ملک دی چې ټیک کیر وشي یا خپل کلي ته لېږلي. په دې مې پوه که تا اوس دې ځای کې خبر کړو چې ده سره 2 کسان نور هم راغلي، نو هغه 2 کسان پتایا ته لاړل، نه واپس راغلل غورا نه ده؟ یاره جي دغه 2 کسانو تر اوسه پورې پته نه لګي. ما دوره کار وکړو چې د هغې صرف دا پټو مې دغه وکړو چې تاسو ټول دا وینئ چې دا 2 کسان دي، دا د تور رسک دي، دا د سره جي راغلي. تاسو خپلو مینوالو ته وښایئ. صحیح ده، دا خو ډېر ښکلی ګیرم ده د دې یو پکې. او مینوالو زه د دې کوم فلایټ کې یو ځای راغلي وو، زه به تاسو ته دا بیا انشاءالله په سکرین باندې هم چلوم خو تاسو یې هسې وګورئ. خو زه به دا تاسو سره بیا په سکرین باندې شیر کړم چې دا کوم مسلمانانو د انشاءالله مخکې د دې بهي ته غوږ کېدی. ښه د دې باندې مې پوه که دوست محمد خانه دا خو د کافرو ملک دی،
دی خو کلمه هم نه وي د کلمې خو دا پته لګي چې د کلمې رونه د خپل چم کسان د دې بین وتښتېدل په دې خو زه پوه شوم چې دا زمونږ د چم نه د چم نه کسان چې کوم مسلماني د اخو لاړه اوس راځو یو بل سټپ ته راځو دلته ما ته پته ده په دې تایلنډ کې چې ته معمولي علاج هم کې یا معمولي غونډه کې دغه هم کې دا سړی خو ما ته اندازه لګي چې غریب و دغه خو په کلي کې داسې سونو زما سې دیاړیمار مزدورکار سړی و اوس مې په دې خبره ته پوه کا چې بری دا کسان د نه وتښتېدل تم لکه خپل کار کې تا به هم خپل ځان نه مدد کړي خو دا سیز دی کې علاج ډېر ګران دی نو ته ما په دې پوه کړه دا دلته چې کوم ټریټمنټ شوی دی د هغې ستاسو څه حساب کتاب یاره جی امجد خان بھائی چې چلو چې د پسې مونږ کله هسپتال ته لاړو مونږ ته نرسان او ډاکټر وویل چې دی لکه بس دغه دوايي نه چې دا ختم شي دله مونږ نور نشو ورکولی ولې دی الریډي ایکسپایر شوی دی نو چې دی کله مونږ ته وایي تاسو تقریبا زوم زمونږ یو وسته دی سید بخشاد د انګاپور دی الله دې ول غټ ورځ ورکړي انتهایی منډي والا انتهایی ډاکومنټیشن ټول کار زیات تورغه کړی دی او نو بیا چې کله د هغې نه بعد چې مونږ دواړه لاړو دلته چې مونږ وکتل نو مونږ وایي زه صحیح دی نو مونږ ته بیا هلته کې لاړو هوټل ته چې مونږ چې دی وفات شو مونږ ته یې میسیج وکړو چې باچا دا مرحوم وفات شوی دی تاسو راشئ نو سهار بیا مونږ 9 بجو نه مخکې ورسېدو په ده پسې بیل جوړ شوی څه 5 लाख 3,88,000 تقریبا 4 लाख بات بیل جوړ شوی تای بات جی 4 लाख بات او چې نو مونږ چې بیل وکړو بیا چې مونږ د حساب وکړو دی چې کله مونږ پاکستان ته ورو تقریبا 90,000 بات باندې خرڅ شو ټوټل 5 लाख بات خرڅ شو د ده سره په جیب کې یو وو $1,000 یو ایس 200 ټلیفونونو څه کم 2,000 پاکستاني روپۍ 80 باتو او یو رنګ د ملیشا چې دا د سره نرسانو چې کوم دنه کلیکټ کړي وو خو حالانکه د به کې چې نور څه هغه ماته پته نشته مال نه دی کولو کړی جی بیګ تاسو سره بیګ موږ لا هاسپټل ولا راکړو ها ناغي موږ چې دا بیل به تاسو به کوي ها یره نو موږ ورته چې موږ زه هم لکه دینه پیژنم او دا وستا سي بیم نه پیژنې موږ خدای مدد کوم ته چې د ملیشان ټلیفون کو چې تاسو ورشي نو موږ تاسو صبر وکړئ چې موږ د انویسټیګیشن وکړو په کلی کې څه صورت حال دی بیل پې کولای شي نشي پې کولای موږ چې د کلی د معلومات وکړو د بیل ډیر زیات د د جلمبه مشرې زوی دی د 14 سال د کور نوم جدا دی چې دې چې دلته کې د نو دې په مجبورۍ راغلی د دوه میاشتې مخکې هارت اټیک شو دا صحیح نو کړ دته چې ټریول مکو مجبوري دي انسانانو نو دې راغی چې زما ملیشا ته زما مزدوري کوم زما خپل بچو له کور جوړم زه بیا نه ځم دته دا پلانینګ او د مرګ کوئی پته نه لګي بس موږ خو په خپل لیکو خو لکه هیڅ نه کیږي نو دا غینه بعد چې دې موږ بیل دا کو نو د دې سره نو موږ هسپتال ورته درخواست وکړو چې دا پیسې نشو پې نشي پې کولای دا حالات دي نو هغه موږ چې تاسو نه پیسې نه لیټر راوړل موږ هسپتال نه د بینکاک دا ایرپورټ باندې کوم هسپتال دی هغه موږ لاړو پیسې دا غیزه موږ د راپورټ راوړو د اپیل نو هسپتال والا دی الله تعالی مسلمانان کې الله دې په دوه جنا رحم وکړي دومره بهترین انسانان ما په ژوندۍ کې نه دي کم چې داس شمیان وي درې نرسانې وي د به تاسو تصویر وکړم هغه تاسو خپل مینوالو ته وخایي هغه زموږ ډیر زیات مدد وکړي هغه د جمهور د استودیو کړه هغه ونه سپه جړا شو چې لکه د دې حالاتو ته ور دي به کم ځای کې $1000 ودسي هغه خپل بورډ مینجمنت ته د خاص پېښ کو هغه د الله په شان کې 4 लाख بټ ویلې ده ها 4 लाख باټي دته باپ کړو چې دا زموږ له طرفه چیریټي شو هسپتال وره مسلمانو لګید د کلی د چمو لګید د داوی چې کوي او تختیده ها او کافر چې مونږ چاته کافران وای کافر ولګید تاسو د پاکستانیانو د انسانيت باندې مدد وکړو 4 लाख باټي 4 लाख बात ने पाकिस्तान सुन तकरीबन 25 लाख पहुंचा सदा पासा 25 लाख का पासा पाकिस्तानी जी मीनावालो زه خو د بای سره لګیم او د محمد خان خو ماته عجیبه خبرې شروع کړي دي او ډېرې خوندناکې خبرې شروع کړي دي او د دې مسافرو خبرو ته غوږ کېدی چې دلته څومره سخت دی د مسافرو خلکو څومره دلته چې سخت راشي نو خپل خلک وتښتېدل او دا مونږ چې کافر وایو نو هغې دې ته 25 लाख نه پیژنه نه یې جنا 25 लाख د پاسه 30 लाख روپۍ دي ته معاف په 24 اورز کې دنده په 24 اورز کې یو میټینګ د بورډ د خپل بورډ مینجمنت سره وکړو هغه ساين کو دا پیسې بل دا په دې وجه وکړه چې تاسو انسانان یې تاسو یو جیو بل کوست بل $1,000 د سره بجې یو اس ها او د سره بالکل تاسو خبرو کې $1,000 د سره نه هغه دې دا کړی دی هغه تاریخ دی چې هغه وی چې موږ په دې بیل کې دا کټ کو دا باقي ورته ما ها نو موږ ودوی چې $20,000 چې کوم دي دا به د قرض کړی در د خپل نه دي
د ده د 14 سال ماشوم زوی دا به دې څنګه ورکړي نو هغې بیا داسې چل وکړو چې یاره تاسو موږ له یو 3 ګنټې نور راکړئ موږ یو بل میټینګ د خپل بورډ هغې درسان هغې وکړو جي هغه $10 هغې موږ ته ریفند کړو چې دا ونه زوی له ورکړي جي هغه $10 ته واپس د کافرانو ته ته $10 هم واپس کړه چې دا د بچو ته ورسېږي دا د زوی ته خو تا دروغ ورته ویلي نو مې تا باندې یقین وکړو دې خلکو یاره که ما دروغ ویلي کړو ما دې شا ویلي هغې بلکل یقین وکړو او هغې زموږ سره کوم افسوس وکړو که نه داسې زموږ سره هېچا نه دی کړی همغازۍ کې هم زموږ سره شریک شو باقاعده یو انسان بچ کړ نو داسې وګڼه چې ټول انسانیت بچ کړ او چې چا یو انسان قتل کړ نو ټول انسانیت قتل کړ د دې مطلب دا دی دا د سره چې کوم دوه کسان د دې باندې لږ فوکس وکړي خو بالکل د محمد خان زما خو نور مازغه بالکل کار نه کوي چې دا زمون پښتو مونږ کیسې کوو ډېرې زیاتې درنې خبرې کوو هلته فلمونه د جهانګیر خان ګورو نو ډېرې درنې خبرې کوو هغه پښتانه چې هغې وتښتېد له دې نه او د کافرانو مدد وکړو اور اورېدلي چې دلته 6 غنټې مخکې مونږ ته سرجن وي که نه کوم سرجن وي 6 غنټې مخکې دلته هارټ اټیک شوی د دې دا مطلب دی دلته په جاز کې شوی دی جی او دا مرګري به او هغه د هغه مرګري چې واپس هم نه دي راغلي تا خو پرون ولګېدې هغه ډاکومنټس تا ټول تیار کړه هغه کوم چې کوم دغه هغه تا کلي ته میت تا کلي ته ولېږه جی ورسېدلی دی چې د هغې میت پکې نن به یې دفن کېږي نن 10 بجې جنازه ده زما خیال دی که نه د هغې جوړې نن 10 بجې جنازه ده نو هغه تا کلي ته ولېږه خو هغه خلکو تا سره رابطه کړې ده یاره جي د هغې ټایم د په دې په لړو څه پته نه لګي کله چې د هسپتال نه غیب شوي دي اوس موږ ته دا اندازه نشته چې کوم ځای دي جي خو د دې زوم چې دی دا پټو به تاسو ته موږ په سکرین خپلو مینهناو چې زموږ کلیوالا پښتانه وپېژني چې دا مسلمانان دي دا مسلمانان دي دا نخره دي کړې ده کومې چې سیامۍ جنکۍ وي چې سیامۍ لکه تایلنډ والا جي هغوی چې زموږ سره کوم سپورټ کړی کوم مدد یې کړی که نه زما ورته د زړه نه دعاګانې کړي دي د ډېر ارمانونه دي الله پوره کړي الله دې مسلمانان کې الله دې ورته په جنتي فردوس کې غټ مقامونه ورکړي حالانکه چې زموږ غم کې هغې موږ څه پېژنو چې د ده د زوی دا پټو د سټوډیو ته به جلا شوه او هغې چې کوم د ډاکومنټیشن لپاره زموږ منډه وول هغې چې د کوم خپل افسرانو د خپل بورډ منیجمنټ نه د هر څه ماف ټول لار وښوده چې داسې وکړي داسې چل وکړي هر څه یې پرې ماف کړو حالانکه چې د ده سره پاکستاني پیسې د ده امانت یو روپۍ ماله ټول لار د ما ته یې داسې سنبال د ده په دې ټوټل کیس د ده چې کومې پیسې دي صرف 500 باقي ټول زموږ د پاکستانیانو زموږ کومه کمیونټي چې دی دلته کې هغې ډېر ټلیفون مدد هم شوی دی د پیسو مدد هم شوی دی او لکه د غمرازۍ مدد هم شوی ما ته ټولو خپل تایلنډ کې چې څومره بایګان دي ما ته ټولو فون کړی چې څه قسم خدمت یې څه قسم ضرورت یې موږ یې کوو خو موږ ته نور ضرورت پاتې نه شو خو نور الله پاک دې لکه دغه کړی و نوم لکه څه ټینشن نه په تایلنډ کې د دغې خبرې صحیح ده دوست محمد خانه الله تعالی دې تا دغه شان کامیاب او ساتي او الله تعالی دې تا که منډې والې دي د انسانیت لپاره د خپل مسلمان لپاره د یو مسافر لپاره د دې برکتونه دې الله پتا کړي دي ستا په بچو دي کېږي او د انسان نه به څه د بدلې توقع کېدله دې الله د دې ډېرې لویه بدله درکړي چې یو کس دې په خیر خیریت او په خوشحالۍ سره کلي ته ورسو خو دا زما د دغه زه ډېر دې کیس کې دا داسې کیس جي خان صاحب یو خبره بله په دې کیس کې زما سره شانه به شانه چې ټول بایګان ولاړ وو په دې کې سید شاه د ټول سید بادشاه وستا صاحب د یونیورسټۍ کې وړو د سبق ټیچر دی چې یو د هغه چوټي و هغه پکې بھرپور هغه چې کوم کوشش کړی که نه دوره ما نه دی کړی کوم چې هغه کړی صحیح ده وی زموږ یو مسلمان ورور دی بیا دلته کې مونږ چې دی کله وفات کېدو یاره مو ستا صاحب دغه و د صورت یاسین وي مور یا د کرسي وي مونږ چې سره تلل د خپل وس مطابق وو هغه وته مې وي او ستا صاحب ډېره غټه منډه ډېر غټ افسوس ټولو بایګانو زموږ سره موږ هم د ټیچر صاحب د مردان ټي وي په شیشه باندې د ټیچر صاحب د دوست محمد خان دا خو د شکریا خبرې نه دی ولې چې دا د انسانیت یو ډیوټي ده او دا د دې د یو بل باندې دا حق دی ځکه چې دا ډیوټي زه ته نه کوم نه څوک به کوي خو تاسو دا خبرې اورېدې او زه دغه دوو بایګانو ته هم میسج ورکوم چې رښتیا باندې و پښتانه رښتیا باندې تاسو مسلمانان دي خو زه د بونیر خلک په پښتاني او په دې خبرو پوهېږي نو کم از کم د دې نه خو دا تپوس وکړې چې او زه خو په دې باندې ګورې که ډېر دغه یي چې دوی په ځای پرېښې نو دوی ولې څه ورکړي که څنګه چل دی خو نه د هغه به ټایم پوره خو دې خلکو ډېر زیات کړی د کلي خلکو کړی دی نو نور زه دې باندې تبصره نه کوم خو د بونیر خلکو ته وایم چې دا دوه ستاسو داسې کار یې کړی تاسو څه وایئ د دې باره کې نو ستاسو دوست محمد خان زه ستاسو دې ځای ته رالم ستاسو یو جهان مننه ټول بایګان هم دغه ناست دي ټول خلک ناست دي او زه ستاسو یو جهان مننه او الله پاک دې تا له نور هم وس درکړي چې ته مخې ته مخ پروان دی داسې ښه کارونه وکړي
الله دې تعالی دې اجر دې کې ډېر ډېر مهرباني د سماره ډېر ډېر مهرباني ستاسو خوشاله ډېر ډېر ډېر